سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو، زه همیشه کوشش کوم ستاسو پوښتنه راولم او تاسو ته ویډیو جوړه کړم. هر ملګری که هر څنګه پوښتنه لري تاسو کولی شئ په یوټیوب چینل باندې چې کوم د کمنټ سیکشن دی په هغې کې تاسو خپله پوښتنه کولی شئ او زه به انشاءالله په خپل وخت بیا تاسو ته جواب درکړم. بعض ملګري دا ګیله کوي، دغه شکایت کوي چې موږ له تا ناوخته جواب راکړو یا جواب نه راکړې. زه تل کوشش کوم چې هر څومره ما سره وخت پیدا کېږي نو زه کوشش کوم چې تاسو پوښتنو ته جواب درکړم، تاسو ته ویډیو جوړه کړم. نن مې د یو ملګري پوښتنه راخیستې. هغه ملګري پوښتنه دا کړې ده چې ما ته چې کله مې انټرویو ورکړ نو 15 ورځې بعد یا 20 ورځې بعد یا میاشت بعد ما ته د اوپرا نه میسج راغی چې موږ ستا په دوسیه باندې چې کوم د فیصله کړې. ولې د هغه وخت نه 2-3 میاشتې تېرې شوې. دغه پوښتنه ما نه څو ملګرو وکړله په دغه حال دغه څو ورځو کې دغه پوښتنه څو داسې کسان سره زه مخ شوم چې ورته مشکل لرودو. دوی ته مثال دغه میسج نه 3-4 میاشتې تېرې شوي دي او بیا هم دوی ته هغه پوسټ چې کوم دی هغه فیصله تر دا دمه نه ده راغلی. نو دی وایي چې دا ولې څه مشکل خو به نه یا زه څه وکړم. اول خو بعض دفعه دغه میسج راشي، بعض دفعه امکان دی ولري چې دغه یو انساني غلطۍ د وجې هم کېدلی شي یا اټومیټک سیسټم د هغې د وجې هم دا میسج راشي او هلته ستاسو اصلا ستاسو فیصله نه وي شوي. امکان دی ولري چې دا غلطي هم امکان دی ولري. زه وایم بله خبره دا ده که چېرې دغه میسج تا ته راغلی او ته ډېر په تشویش کې او تر دا دمه تا ته اوسه پورې پوسټ نه وي راغلی، هغه فیصله ته نه وي راغلی، نو ته کولی شې چې ته د دغه میسج یو دغه میسج واخلې د دې سکرین شاټ او یا ایمیل وکړې اوپرا ته یا ورته خط ولیږې، ورته ولیکې چې دغه میسج ماله په دغه تاریخ راغلی دی ستاسو طرف نه، ولې دغه تاریخ نه بعد دومره وخت تېر شو تر دا دمه ما ته فیصله نه ده رارسېدلې، ما ته هغه چې کوم پوسټ دی هغه تر دا دمه نه دی راغلی، فیصله تاسو ما ته نه ده رالیږلې. نو دغسې یو خط ورته تاسو لیکلی شئ، تاسو ورته ایمیل هم لیکلی شئ تر څو تاسو مطمئن شئ او تر څو تاسو ته هغه فیصله راولېږي. که چېرې هلته فیصله شوي او تر دا دمه تاسو ته نه وي راغلي نو هغه فیصله به تاسو ته راولېږي. ولې دا دومره د مطلب زیات څه داسې تشویش خبره نه ده، څه منفي اړخ نه لري. ما په شروعاتو کې دا وویلې چې امکان دی ولري دغه میسج چې کوم دغه د انساني غلطۍ یا اټومیټک سیسټم د وجې یا مطلب داسې امکان دی ولري کومې غلطۍ د وجې هغه تاسو ته راغلی نو ځکه بیا ستاسو فیصله تر دا دمه تاسو ته هغو نه ده رالیږلې، فیصله به نه وي شوي. او که چېرې فیصله شوي نو باید دوی تاسو ته پوسټ راولېږي، تاسو ته هغه ستاسو فیصله راولېږي. خو بیا هم که ته غواړې ته انتظار نه شې کولی او طبیعي خبره ده که میسج تا ته راشي 2-3 میاشتې بعد تا ته فیصله راشي نو باید ته بیا پوښتنه وکړې. نو ته کولی شې خپل سوسیال ته دې ووایي چې هغه درته ایمیل ولیکي یا خط ولیکي، دغه میسج سکرین شاټ هم ورسره واخلئ او دا یو خط ورته ولیکئ چې ماله دومره په دغه تاریخ یا دومره وخت مخکې ماله ستاسو سره دغه میسج راغلی دی چې ستا په دوسیه فیصله شوې ده، ولې 3 یا 4 میاشتې تېرې شوې تر دا د ما ته پوسټ نه دی راغلی. نو لکه ما تاسو پوه کړئ نو دغه ایمیل یا خط دواړه ورتاسو لیکلی شئ اوپرا ته او انشاءالله بیا هغه به تاسو له جواب درکړي چې ایا ستاسو فیصله شوې ده. که چېرې فیصله هم شوي نو هغه به تا ته فیصله هم راولېږي او که چېرې نه وي شوي بیا به هم تاسو ته جواب درکړي. نو دغه و ستاسو د پوښتنې جواب. او هر ملګری که پوښتنه لري نو تاسو خپله پوښتنه دلته په یوټیوب چینل باندې په کمنټس برخه کې تاسو خپله پوښتنه پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه تاسو ته جواب درکوم. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم. په مخه